زندان پلچرخی یکی از خطرناکترین زندانهای افغانستان، جایی که پلچرخی را نام شنیده میشد وحشت و مرگ در فکر همگی می آمد. شیخ صاحب د حکم و د هدایت پر اساس دغه کسان فاصله بند څخه آزاد کړي. چې رجوع وکړي الله تعالی ته، د مدرسې ترتیب وکړي او پروګرامونه کې چې دوی ته د خلاصون اسباب جوړ شي. اوس په شکنجې د جمهوریت نشته، اوس په کیسې د بربریت نشته. چهار اطراف خود میبینیم که مظالم از سر مسلمانان در زندانها و طبعا ما به خاطر اصلاح زندانها برنامه ریزی کردیم و برنامه ما پلانهای ما تطبیق شده و عملا نتیجه شما میبینیم. تمام شاگردایتان امروز فارغ شدن و بدون شک از یک دوره تاریک و دوره روشنایی آمد. انشالله زندانیان سابق انجینیران ماهر فیلی. زندان پلچرخی یکی از خطرناکترین زندانهای افغانستان، جایی که پلچرخی را نام شنیده میشد وحشت و مرگ در فکر همگی می آمد. اما با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان تصویر این زندان خطرناک و مرگبار تغییر کرده و شما زندانیایی را میبینید که امروز از حفظ، تجوید، ترجمه قرآن کریم فارغ میشن و بدون شک خیلی یک تصویر عالی است و ما هم امروز آمده ایم به زندان پلچرخی و در رابطه با مراسم افتتاح اولین دوره ختم قرآن کریم از زندانیان پلچرخی برای شما ایزان گزارش می داشته باشیم. پس تا آخر گزارش با ما همراه باشید. ناصری صاحب سلام علیکم و بسیار زیاد برتان تبریک میگیم. یک ارقام خیلی زیاد هموطنان ما از دوره تاریکی نجات یافت با واسطه و همکاری شما. و چقدر خوشحال هستین و احساساتتان اول بر ما بگویید. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله و اما بعد. واقعا خوشی خو است از خاطر ازی که هر بنده الله یک ارمان داره و یک پلان داره و پلان از که خوب تطبیق شود. هر مسئول امارت اسلامی چون نظام اسلامی است و ارمانه شهدای ما می بود که خدمت به ملت شود، از ظلم کشیده شود، از جبر کشیده شود، بربریت نباشه. ما که در وقتی پیش یا حالا در چهار اطراف خود می بینیم که مظالم از سر مسلمانان در زندانها و طبعا ما به خاطر اصلاح زندانها برنامه ریزی کردیم و برنامه ما پلانهای ما تطبیق شده و عملا نتیجه شما می بینیم و ان شاء الله از طرف محاکم امارت اسلامی این شرطی که به خاطر اصلاح و علم است، خوشی کلان است برای ملت ما که مجرم تا مصلح میکنیم برای روان میکنیم. با چی تعداد از هموطنان امروز دوره مختلف فارغ شدن؟ کلا 555 نفر. کلا از بخش حرفه آموزی، سواد آموزی، مکتب است اینجا برایشان خوانده میشه. حتی کوشش ما این می است که ان شاء الله در آینده هر فردی که در جامعه از مکتب دور شده باشه اینجا بیاد کورس سواد آموزی را بگیره، محروم ما به شامل مکتب میکنیم ان شاء الله. ما قبلا خورد که بودیم پدرای ما قسم میکنیم زندان پلچرخی خطرناکترین زندانهای افغانستان با از جمله خطرناکترین زندانها به حساب میاد و حتی ناخنای انسان ها کشیده میشد، ظلم ستم و وحشت بود. بله ما اینجا ما برای شما موجه در یک بینر نوشته کردیم دیروز و امروز. عکسای شبیه فیصل امو کدگی است. بخیر باشید. ما مقصد ما هدف ما می که از ظلم بکشیم به اصلاح. بخیر باشید. بخیر. سلام. اوس پکې کیسې د بربریت نشته، اوس پکې روان حرفه و زده کړې، ښکلی تعلیمګاه د دین زده کړې، اوس پکې روان حرفه و زده کړې، ښکلی تعلیمګاه د دین زده کړې. نو په دې عامو محبوسینو باندې به دا مشرتابه شفقت څومره دی
2 میاشتې مخکې چې کله مجلس وشو 2 ورځې مو مجلس سره وکړو. سهار 10 بجو نه به ناستو، شپې پاو کم 12 بجې د لمانځه چې فارغېدو څه کم 1 بجه وه. توصیه و محاکمو ته په دې مجلس کې یو خبره هغه دا وشو چې تاسو د زندانیانو ملګرو لپاره د عصري زده کړو او د حرفوي زده کړو نه علاوه تاسو هغوی ته یو نصاب جوړ کړئ، دیني او شرعي او عقیدوي نصاب جوړ کړئ. دا 1 کال د 2 کالو د 3 کالو په څومره چې ستاسې توافق راغی په دې کې تفسیر شته، په دې کې قرآن کریم درسونه شته، په دې کې د فقه شته، د عقایدو شته، په دې کې اصلاحي درسونه شته. علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه مقصد دا و چې دغه زندانیان چې دوی له محابسو زندان څخه دغه 3 کلن نصاب زده کړې وکړي، جامعي او ټولنې ته به دا سالم خلک وي. هغه کس چې په غلا تورن متهم و هغه به آینده د دغې سرقې د غلا نه اجتناب کوي. هغه کس چې په زندان کې زنداني او متهم په قتل دی د 3 کالو شرعي عقیدوي فکري زده کړو نه پس انشاءالله هغه به د قتل اقدام نه کوي، د یو ورور وژل به نه کوي. دا نهایت شفقت او ترحم. چونکې سیاسي شنونکي ملګري دلته ناست دي. یو موضوع د عالي تحصیلاتو موضوع را برسېره شوه. وزارت خارجه مسئول امیر خان متقي صاحب ناست، تحصیلات عالی وزیر شیخ ندا محمد صاحب ناست، ملا برادر اخوان ناست. وی چې زمون د عالی تحصیلاتو په برخه کې زمون بعضو استادانو ته ضرورت دی چې له خارجه باید راوغواړو مسلکي. شیخ ندا محمد صاحب ورته وایي چې هغوی خو معاشات ډېر لوړ غواړي. څومره معاشات غواړي؟ معاشات $50,000 کېدای شي وغواړي. نو حضرت شیخ صاحب حفظه الله ورعاه ورته وایي تر $1,00,000 معاش ورته مقرر کړي. والله لازم په خپل غوږونو مې واورېده. $1,00,000 معاش ورته. دا زما ولس دی، دا زما ځوانان دي، دا زما مستقبل دی، دا ماته له اولاد نه کم نه دي. او دا خبره یې کوله چې په والله لازم چې کله د خپل اولاد د عقیدې فکر را سره دی، د مفکورې او د نظریې فکر را سره دی، دغه شان را سره د خپل ځوان نسل د عقیدې او د فکر نظر را سره دی. محترمو، خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم. دغه فارغین او د دوی سرپرستان د ټولو ته تبریکي وایم. رب ذوالجلال مو دغه سعی په خپل دربار عالیه کې قبولې کړه. د زندانونو د چارو د سمون ادارې محترم مسؤول صاحب ته او مسؤولینو ته هغوی ته هم تبریکي وایم. او د الله رب الکریم په دربار کې ورته مزید دعاګویو چې الله دغه زندانونه دا مدرسې وګرځوي. دلته یو 6 کسانو نومونه اخلمه. د جناب قاضي القضات شیخ صاحب لخوا نه وویل چې د زندانونو چارو سمون ادارې دوی په دې مکلف دي چې د فراغت غونډې نه پس د شیخ صاحب د حکم او د هدایت پر اساس دغه کسان تاسې له بند څخه آزاد کړئ. او دا باقي چې څومره فارغین دي د دې ټولو لپاره عاجله هیئت مقرر شوی او په لنډو ورځو کې به دغه کسانو په اړه باندې دغه هیئت
سترې محکمې ته خبر ورکوي. ستره محکمه به په اړه د عفو او یا د تخفیف حکم کوي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. د دغه شپږو کسانو له جملې څخه یو ورور قاري صاحب عبدالرزاق ولد شمس الدین ولدیت قلندر ولایت بادغیس ولسوالي مرکز. د ده باقي مانده قید چې څومره دی د قاضي القضات شیخ صاحب حفظه الله د حکم پر اساس د فراغت غونډې نه پس د زندانونو د چارو سمون ادارې ته حکم کیږي چې دی دې آزاد کړي او خپل کور ته دې واستوي. دویم قاضي صاحب حامد ریحان ولد صبغت الله د کونړ ولایت اصلي او د کابل ولایت فعلي اوسېدونکی. دریم قاضي صاحب خلیل الرحمن ولد عبدالشکور ولدیت عبدالرحیم د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ. څلورم فرید احمد ولد خدای نظر ولدیت اتل خان د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه څلورو کسان د فراغت غونډې نه پس زندانونو چارو سمون ادارې ته حکم کیږي د سترې محکمې د هدایت پر اساس دوی دې آزاد کړي او خپلو کورونو ته دې واستوي. په ضمانت باندې فی الحال چونکې د دوی موضوع نه ده نهایي شوې، خبیب ولد عتیق الله ولدیت شیخ محمد د بدخشان ولایت د بارک ولسوالۍ اوسېدونکی. دویم حبیب الله ولد سفرقلي ولدیت استانقلي د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ. دغه دواړه زندانیان دوی دې هم په ضمانت سره خلاص کړی شي تر قطعي کېدو او نهایي کېدو د دوسیې پورې. او باقي چې څومره فارغین دي ما وی که هغه د سواد آموزۍ دي که حرفوي زده کړې دي که هغه د ورزش د دې ټولو سترې محکمه د هغې دپاره هیئت ټاکلی ده. هغه هیئت به خپل نظر ورکوي. ستره محکمه به یا د عفو او یا د تخفیف په اړه باندې حکم کوي. یو چې دا هغه کار وکړه زموږ دښمني یې په مابینځ کې اوج ته ورسول. لله الحمد دا اوسنی مشرتابه چې راغلی دی موږ تاسې به لمر په دوو ګوتو نه پټوو. دا هغه مشرتابه دی چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم هغه حقیقي وارث انما العلماء ورثة الانبیاء علماء کرام ناست. او دا خو به یي بعضې خلای به یي خو انسان بشر دی او تر اوسه پورې زموږ د ملک د ازادۍ تر اوسه 3 کاله تېر سوي خلکو په 20 کاله نه دی جوړ کړی، تقریبا 100%. لکه محترم شیخ صاحب چې مخکې وویل چې زه دلته بندي وم یا په بګرام کې بندي وم، سبحان الله هغه دلته ناست دی د نورو وروڼو سره رحم کوي او غاړه ورکوي. په دې شا کرسیو کې ناست هغسې کسان یې موږ چې موږ نورو دنیاوالو ډېر وختونه سره نه سره پرېښولو دې ته چې سره کښېنو لکه نن. هر انقلاب چې راغلی دی خلک د ثانیې شاهدان دي. د تېر انقلاب خلک هېچ چا نه پرېښول. هغه بل انقلاب والا ورته ویل چې زاړه خلک باید نور نه وي که په هر نامه و نومونه ګناه خو هغه یو نظام هغه بل نظام هغه بل نظام چې راتلی د هغه وګړي به نور تله یا به پیرالېدل یا به مړه کېدل بل خبره نه. لله الحمد یوازنی اوس په افغانستان کې 40 کاله بعده موږ د خپل هیواد خلک خپل مسلمانان وروڼه په یوه محفل کې سره ناست یو، په یو ځای ناست یو. د مبارک علیه صلات وسلام د حدیث مطابق په مابس کې هماغسې رویه که 100% کې نه وي روانه په 100 کې 80% د تا هم الله تعالی ته ستا درخواست کوو تاسې هم دعاوې کوو چې 100% کې عملي کړو. سبحان الله شیخ صاحب محترم چې وویله چې مبارک علیه السلام وویله چې زه د بندیان چې زما سره جنګېدل او دوی زما مابس ته راغله زه ناکراره شولم استغفر الله چې هغه د ده دښمنان دي ده مابس ته واچول دی اوس ورسره ناکراره شو په دې خاطر چې څوک ظلم ورسره ونه کړي. دوی له خپل کورو څخه محروم شوله له خپل ازادۍ یې محروم شوله او خپلو وګړو خپلو انډیوالانو صحابو کرامو چې توصیه وکړله چې دوی ورسره ښه سلوک وکړي.
صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې 1 ساعت مخکې د دوی سره جنګ کاوه یا 2 ساعته مخکې شهیدان یې هم وکړله د خپل وطن یې هم فدا کړې وه هغو دغه شیخ صاحب محترم وویله چې هغو به دوی ته ډوډۍ ورکوله او خپله بیا خوراک به یې داسې شي کاوه چې هغه به تر ډوډۍ ادنا وه نو نن که هغسې مرحله 100% کې نه ده روانه ده انشاءالله نو موږ به نور که د هر انقلاب خلک یو د خپل ځانونه به وپېژنو د خپل ملک به وپېژنو موږ څه غواړو څه کوو موږ مسلمانان یو دلته زموږ تاسې سره یو بل محترم جنرال صاحب ناست دی هغه یو وخت هغه خپل وخت کې هم وویل زما د ده مرکه په یاده ویل موږ مسلمانان یو که نه یو نو مسلمانان خو دغه رویه نه کوي لکه دا موږ چې روانه کړې ده نورو خلکو نه څه ورته ویلی چې هغه خلکو موږ نورو پر اوږو اخیستي پښې مو ځمکې ته نه رسېږي که زموږ پښې ځمکې ته ورسېږي صحیح ده خو لا کوم پښې څوک ځمکې ته ورځي ده دا دې اوس ناست دی بالمشاعره ویل موږ اسلام غواړو که نه غواړو موږ قرآن غواړو که نه غواړو زندانیان قبلی ورزشکاران فعلی تیم ورزشی زندان پلچرخی وارد ساحه شدند و بدون شک این کسایی هستند که سابق تیم نامبد اما فعلا مکمل زندگیشون تعقیب کرد. زم په کور کې خور لرم په کور کې پلار لرم اولاد لرم کورنۍ اعضا لرم دا کړاوونه مې تېر کړي چې د دغه نه بعد هم د ما زنداني ورور یا د ما نظامي ملګری چې څوک چوټه کوي او څوک وهل کوي د الله تعالی په حضور کې مې ورتګ هم ده ورځمه هم او بیا د هغه ملت ته زه اردن ملت ته وایم چې تاسو نه اوسونه ما بیا ګرېیم ډاډ در کوم ټولو ته اطمینان در کوم چې په افغانستان کې په زندانونو کې هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ټکول وکړي ځورول وکړي او تعذیر وکړي او روحي سکنجې وکړي انشاءالله مدرسې به وي دا مې د الله تعالی څه وعده ده چې مدرسې به یې کوم دغه ملګري چې دغه ځای نه فارغېږي بهر به په هم مدرسو کې کوشش کوو بهر به هم حرفوي زده کړو چې کړي د کار امور اجتماعي څخه رئیس صاحب د تعلیم تربیې به هغه زمینه هم ورته مساعدي چې دوی عمل ته په حرفوي زده کړو باندې مصروف وي چې خپل کور ته نفقه او روزي پیدا کړي. سلام علیکم. علیکم سلام. بسیار زیاد براتون تبریک میگیم. زنده باشی بر شما بخیر. بخیر سلامت باشین. خودتون از حفظ کردین قرآن کریم یا از کدام بخش دیگه فارغ شدین؟ نه حافظ هستیم اینجا حفظ کردیم قرآن کریم تکمیل. چقدر فعلا بالایتان والدینتان افتخار میکنن؟ بسیار زیاد افتخار میکنن از خاطر که زندان باعث ازی شد که حافظ شیم در زندان به این خاطر افتخار میکنن. مدت حبستان چند سال بود؟ 2 سال. 2 سال. در چند سال شما حفظ کردین؟ خب واقع بیرون درسم خوانده بودیم. اینجا مکمل حافظ شدیم. بیرون درس میخوانیم اما اینجا مکمل حافظ شدیم. وضعیت داخل زندان چگونه است؟ آیا ظلم و ستمی که در رسانه ها گفته میشه وجود داره یا نه؟ با یک مدرسه تبدیل شده؟ نه خیر فعلا خب یک مدرسه تبدیل شده که حافظان فارغ شده از اینجا کسای حافظ شده که ناظره را ختم کرده به طریق سنت برابر شده زندان تکول معتبر نیدیم. مکمل از برخورد مسئولین زندان هم شما راضی هستید؟ ان شاء الله که راضی هستیم. به این خاطر راضی هستیم که ما از اینجا فارغ شدیم. از کارکردهای قبلیتان پشیمان هستیم؟ پشیمان به این هستیم بله ها که واقعا نمیفهمیدیم بیرون یا از نادانی ما بود یا از جاهلیت ما بود. حال افتخار میکنم. بسیار زیاد تشکر و براتون تبریک میگم. بدون شک که حال تمام مردم افغانستان بالای شما افتخار میکنن. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین و ما هم با هموطنان دیگه هم صحبتایی می داشته باشیم. بدون شک که هر کس را می‌بینید لبخند بر لب‌هایشان است و بدون شک جای خوشحالی است و از همه مهمتری که اگر می دوستا بر ما اجازه بدن که این تصاویر هم بر هموطنان ما داشته باشیم. اینجا تصاویری وجود داره که
اینجا هم تصاویری از ظلم، ستم، وحشت‌های مختلفی که در زندان‌های مختلف و خاصتا زندان پلچرخی یکی از مخوف‌ترین زندان‌های جهان بود بدون شک. اینجا تصاویرش است که هموطنان ما را می‌بینین حتی دانهای خود دوختند، اما فعلا زبان‌هایشان باز شده و زبان‌هایشان با قرآن کریم، با تلاوت قرآن کریم باز شده. و این طرف هم دستاوردهای از زندان پلچرخی است که هر هموطن ما که در اینجا محبوس هستند و بالاخره در اینجا روزگار میگذرانند، حالا حرفه های مختلف را یاد گرفته و فامیلایشان بالاشان افتخار میکنه. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. چه حال داری؟ صحتان خوب است؟ قربان سرت. امروز بسیار خوشحال معلوم میشه. خوشبختی دمیست که خواجه رحیم الدین صدیقی هستم، ترینر تیم ملی محبوسین پلچرخی بلاک 7. تمام شاگردایتان امروز فارغ شدن و بدون شک از یک دوره تاریک و دوره روشنایی آمد. ان شاء الله به زحمت‌های استادا و بزرگا جناب اقدو صاحب، جناب بزرگا ناصری صاحب و جناب رئیس صاحب عمومی زندان همه چیز به ما میسر ساختن، چی ورزش است، چی سواد آموزی است. و در ضمن من نماینده بلاک 7 هستم که روز 100 نفر سنتی میبرم به بخش‌های مختلف: خیاطی، نجاری، قالین بافی، مستریگری، رنگبالی موتر، فلزکاری. و خودم هم در اوجا انجینر فلزکاری هستم، استادم هستم. زندانیان سابق انجینران ماهر فعلی، این هم یک بخشی است که یکی زیادی از زندانیان در بخش‌های حرفه‌ای درس خواندند و بدون شک حرفه‌های مختلف را فرا گرفتند و پس از اینکه به خیر و به خوبی از زندان خلاص میشن و امیدوار هستم به زودترین فرصت امید تایم برشان برسه و که هموطنان ما با آغوش خانواده خود برن و بعدا میتونن از این حرفه هایی که در اینجا در زندان یاد گرفتن در اونجا هم استفاده کنن و بدون شک از دید حقوقی هم همین مسائل در نظر باید گرفته میشد در قبلا، که متاسفانه ما چنین مسائل را قبلا در زندان پلچرخی سراغ نداشتیم. اما فعلا یکی زیادی از هموطنان ما، یکی زیادی از جوانان حرفه‌های مختلف را یاد گرفته و این هم نمونه‌ای که مثلا صنف‌های آموزشی در بخش برق است، بخش ترمیم موبایل، به این ترتیب نلدوانی است و خیاطی. 4 بخش بسیار اساسی که امروز اسناد فراغت خود از اداره زندان میگیرند. براتون تبریک میگیم. تشکر، خیر باشید. چقدر وقت بود که در زندان سپری کردین و سرانجام شما حافظ قرآن کریم شدین و فعلا والدینتان و همه افغانستان برایتان افتخار میکنن؟ تشکر و ما بسیار خوش هستم و جای که قابل افتخار است که ما اینجا در زندان محبس فکر کنم بیرون نتوانستم که یک قرآن کریم حفظ کنم. در محبس یک زندان آمدم، قرآن کریم حفظ کردم. بسیار تشکر. و 16 ماه میشه که ما زیر تحت حجز هستم و 2 سال قید دارم. شما از طرف امیرالمومنین عفو شده به ما. گفته میشه نظر بر اسمهایی که از طرف استر محکمه اعلان شد، باز حافظا را حتی بخشش کردن. شما در جمله اون بخشی هستین؟ بله هستین. بعد از اینمی که اینمی تصدیق نامی را گرفتین، میرین بخیر به طرف خانیتان؟ بخیر. چقدر خوشحال هستین و از کارکردهای قبلیتان چقدر پشیمان؟ بسیار از کارکردهای قبلی خود پشیمان هستم و حال بسیار خوش هستم که بعد از اینکه بخیر میری به طرف خانه، تصمیم باز کردن یک مدرسه داری؟ چی کاروبار پلان داری که بخیر در خانه انجام بدی؟ بخیر ان شاء الله یک مدرسه درس قرآن کریم خود ادامه میتم، دیگه علم خود از یاد میکنم، دیگه علوم و کسب حلال یک چیز کار پیدا میکنم. برای هموطنان ما که کارهای منفی انجام میتن چی پیام داریم به صفت کسی که سپری کردین یک دوره را که بالاخره اگرچه برای شما روشنایی با بار آورد، اما برای هموطنان ما چی پیام داریم کسایی که کارهای منفی انجام میدن؟ هیچ فایده نداره. این جای که هست هیچ جای خوب نیست برای توجه ما. همی گپ ما همی است که از همی کارهای خراب دست بگیرن، فایده نداره. بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستم که همه هموطنان متوجه کنه. براتون تبریک میگم. افتخار همه افغانستان است. سانکی ور سر پلیاس ریز دکلی هم د کمپیوټر او مسلکی زدکلی. سانکی ور سر پلیاس ریز دکلی
هم د کمپیوټر او مسلکي زده کړې اوس پکې شکنجې د جمهوریت نشته اوس پکې کیسې د بربریت نشته اوس پکې شکنجې د جمهوریت نشته اوس پکې کیسې د بربریت نشته اوس پکې اصلاح د بشریت کیږي اوس پکې ظلمونه او وحشت نشته ماتې زولنې او زنځیرونه دي اوس پکې کیسې د بربریت نشته اوس پکې کیسې د بربریت نشته دا د ګران امیر المؤمنین فرمان ډک له شفقت او ترحم فرمان درې کاله تخفیف لري حفظ القرآن نکیږي د چا زجر تحقیر پکې نکیږي د چا زجر تحقیر پکې هیڅ سرغړاوی له شریعت نشته اوس پکې کیسې د بربریت نشته اوس پکې اصلاح د بشریت کیږي اوس پکې ظلمونه او وحشت نشته ماتې زولنې او زنځیرونه دي اوس پکې کیسې د بربریت نشته اوس پکې کیسې د بربریت نشته نشته د مؤمنو قتل عام پکې نشته غواړي پرېکړې د اعدام پکې اوس د آزاد خیلو احترام پکې اوس لکه مکتب او مدرسه غوندې اوس د آزاد خیلو احترام پکې اوس لکه مکتب او مدرسه غوندې اوس د غربیانو جنایت نشته اوس پکې کیسې د بربریت نشته اوس د غربیانو جنایت نشته اوس پکې کیسې د بربریت نشته اوس پکې اصلاح د بشریت کیږي اوس پکې ظلمونه او وحشت نشته ماتې زولنې او زنځیرونه دي اوس پکې کیسې د بربریت نشته اوس پکې کیسې د بربریت نشته